د پاکستان مجربو لوبغاړو ونه شول کولی د نیوزلینډ له تنکیو ځوانانو لوبلړۍ وګټي. د پاکستان ملي لوبډلې له نیوزلینډ سره د 15 شلوریزو لوبو لړۍ مساوي کړه. دا لوبلړۍ چې د پاکستان په کوربتوب ترسره شوه، 2 لوبې پاکستان او 2 نیوزلینډ وګټلې او یوه د باران له کبله لغوه شوه. پاکستاني لوبډله د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د نیوزلینډ د ځوانو لوبغاړو لخوا له سخت فشار سره مخ شوه. د دې لوبې لومړنۍ توپوهنه چې پاکستان وکړه وی نشول کولی د لوبغاړو عمر او تجربې ته په کتو څه ډول چې په کار وه له اوسني دود سره سم سیالې لوبډلې ته لوړ هدف ورکړي او په 16 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو نیوزلینډ ته 128 منډې هدف ورکړ. د پاکستان لپاره د نیوزلینډ پر ځوانې لوبډلې بابر اعظم 9 فخر زمان 43 او عثمان خان 11 ډېرې منډې وکړې. سره له دې چې په نیوزلینډ لوبډله کې د پاکستان په پرتله ډیری لوبغاړي تازه دم یو ځوان دي، خو بیا یې هم وشول کولی د پاکستان پر وړاندې ښه مبارزه وکړي او ټاکلی هدف څه ناڅه نږدې کړي. نیوزلینډ د ټولو لوبغاړو په له لاسه ورکولو په 19.2 اورونو کې 129 منډې جوړې کړې او د باقي منډو په پوره کولو کې پاتې راغله. خو له دې سره هم پاکستان ونه شول کولی په خپل کور کې له نیوزلینډ لوبلړۍ وګټي او یوازې په ډېر فشار او سختۍ لوبلړۍ 2-2 مساوي کړه. په همدې حال کې د نیوزلینډ پر وړاندې د پاکستان دویمې بریايي یو شمېر مینوال خوشحاله کړي. ځینې د پاکستان بیرته قوي راګرځېدل په کاکل پوځي کمپ کې د روزنیزو تمریناتو پایله ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د پاکستان او نیوزلینډ ترمنځ لوبلړۍ او د سیالې لوبډلې د تنکیو ځوانو لوبغاړو پر وړاندې د پاکستان د پوخمرو مجربو لوبغاړو لوبېدل په خواله رسنیو کې د ډېرو لپاره یوه دریشخند او ټوکو موضوع وه. د نیوزلینډ په لوبېدونکې لوبډله کې داسې کومه مشهوره او پیژندل شوې څیره نه وه، ځکه د یادې لوبډلې ډېری مخکښ او مجرب لوبغاړي دا مهال د نړۍ په معتبر لیګ IPL کې لوبېږي او هغه لوبغاړي چې په IPL کې نشته پاکستان ته یې تګ ته زړه نه و ښه کړی. د پاکستان او نیوزلینډ لوبډلو پر جوړښت هم په خواله رسنیو کې توده بحثونه روان وو او پاکستاني مینوال د خپل کرکټ پر وضعیت لا هم خواشیني دي. پاکستان د نیوزلینډ د عادي لوبغاړو پر وړاندې له یوې مجربې لوبډلې سره میدان ته ښکته کېده چې لامل یې په پاکستان دننه نیوکې دا وې چې که نیوزلینډ د ځوانو لوبغاړو داسې لوبډله انتخابوله نو پاکستان هم باید ورته تازه دمو لوبغاړو ته موقع ورکړی وی. دوی ویل هغه لوبغاړي چې په نړیوال جام کې په لوبډله کې لوبېدل یقیني دي د نیوزلینډ پر وړاندې باید نه وی لوبول شوی او د نړیوال جام لپاره باید د محتاطو لوبغاړو د معلومولو لپاره د مجربو پر ځای نور تازه دمې لوبغاړي لوبول شوی وی.